د مسلمانانو بلا تمهید وخت ما سره ډیر کم دی خدا د مولانا عمر فاروق صاحب او د مشرانو په موږ باندې شفقت ته ګینه موږ د دې قابل نه یو چې دلته ودرېږو یو څو خبرې ستاسو وړاندې एकदम د قرآن په عظمت باندې په برکت باندې په رحمت باندې د الله په فضل باندې بیانات مو ډیر اورېدلي دي او حضرت مفتی صاحب ډیر په ښایسته انداز کې پای باندې خبره کوي قرآن خو د برکت کتاب دی د رحمت کتاب دی د هدایت کتاب دی د مغفرت کتاب دی او په دې ټولو الفاظو چې کوم ما تاسو وړاندې ذکر که په دې باندې په خپله بذات خود په قرآن کې آیاتونه موجود دي په یو آیات باندې د علماء کرام په ګنټو بیانات کوي موږ ته راځیم نه وخت هم نشته خو عزتمند مسلمانانو زه چې زما نه مخکې زما کشر رور زموږ ملګری علمي اعتبار سره مشر حضرت مولانا شهزاد حقانی صاحب دامت برکاتهم و دامت فیوزاتهم و دامت حیاتهم په بهترین انداز کې په لږ وخت کې مدلل مفصل د خپل زړه درد او د خپل زړه هغه کوړن د خپل زړه هغه خواهش تاسو وړاندې کېښود رب کریم نه به دعا کوم رب کریمه ته پې موږ ته د عمل کولو توفیق او سعادت را نصیب کا او زه په خپله باندې د مولانا صاحب د خبرو تایید کوم او دا یاد دهاني ورکوم چې په میدان کې ولاړ وم میدان کې به ولاړ یم په دغه میدان کې به مرګ راځي په دغه میدان نه مې جنازه چوتېږي او انشاءالله در سره ولاړ یو مال به م لګو اعمال به م د دې دپاره کو بچي به م قربانو خپل ځان به م قربانو او انشاءالله ما ته خلک وی معاشره نه ټیکېږي تاسو په قلاره کښېنئ ما ورته ویل که معاشره ټیکېږي او که نه ټیکېږي خو کم از کم د الله دربار ته چې مې وجود ځي د الله دربار کې مې پیشي وي چې کم از کم بیا د الله په دربار کې خو دغه مجرم نه یم رب کریمه زمانه گیر چاپیره زنانه بې حیا وي زمانه گیر چاپیره سړي بې حیا زمانه گیر چاپیره والدینو خپلې ذمهدارۍ پرېښې وي زمانه گیر چاپیره به د بل ملک او د بل کلي نه خلک راتلل زما د امت نوجوانان به ګمراه کول زما د امت بوډاګان به ګمراه کول زما د امت زنانه به ګمراه کولې کم از کم چې د الله په دربار کې مې بیا سر ښکته نه وي په دې خبره باندې چې رب کریمه کم از کم تا ما ته طاقت د ژبې را کړو طاقت د بیان دې را کړو استعداد د بیان دې را کړو رب کریمه د خپل استعداد او د طاقت مطابق مې الحمدلله خپل ځان په تلي کې نیولی الحمدلله سپین څادر به مې په طور د کفن ځان سره ګرځو الحمدلله د دغه اجړاګانو د بېحیایي تعاقب مې کړی د دې مقابلې ته ولاړ یم کم از کم د خپلې د غاړې د خلاصولو دپاره چې د الله په دربار کې سبا مجرم بن کے نہیں کڑا ہوا د الله په دربار کې مجرم نہیں ولاړ ما ته پته ده بېحیایي دومره عام ده نن که په معاشره کې ما ته خلک راشي وایي نن خو ستاسو د مولیانو دعاګانې هم نه قبلیږي نن خو الحمدلله ما ته څوک راځي نه ورته پته ده چې دا مولا پکې داسې بل شان مولا دی دې چاته جواب پرېږدي نه ما ته به خلک راتلل مولانا صاحب تاسو په مولیانو څه چل شوی نن رب کریم زه مثال تاسو ته درکم نن د باران اشد ضرورت دی علما کرام د هر مونځ نه بعد دعاګانې کوي رب کریمه موږ باندې برکت د رحمت د باران وکړه نو ما باندې اعتراض کوي نن ستاسو دعا هم نه قبلیږي زه ورته یم ستا بېحیایي او ارامېتوب دومره لوی حد ته رسېدلی دی نو که زه ډېرې دعاګانې وکړم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانه ده د موسی علیه الصلاة والسلام زمانه ده موسی علیه الصلاة والسلام باندې هم دغه شان حالات راله باران رحمت بند شو موسی علیه الصلاة والسلام الله ته التجا درخواست کوي خلک میدان ته راجمع کړل رب کریم د طرف نه ارشاد وشو موسی کلیم الله باران مې ستا په امت کې یو امتي دی د هغه د پلانۍ ګناه د وجې نه د هغې د نحوست د وجې نه مې خپل رحمت بند کړی دی مال زما دعا قوي ده زما د علماو دعا قوي او مضبوطه ده لیکن د موسی کلیم الله دعا ته نه رسي زما الفاظ د علماو الفاظ مضبوط دي د موسی کلیم الله الفاظو ته نه رسیږي ما زما تعلق د علماو تعلق مضبوط دی د الله په دربار کې د موسی کلیم الله تعلق او نسبت او محبت ته نه رسیږي موسی کلیم الله دعا کوي رب کریم فرمای ستا دعا په خپل ځای ستا محبت په خپل ځای ستا عقیدت په خپل
خپل ځای ستا شفقت په خپل ځای لیکن ستا په امت کې یو نوجوان دی په پلانۍ سرکشۍ او ګناه کې مبتلا دی رب کریم فرمای زما رحمت د هغه ډال بن کې ولاړ دی زما رحمت د هغه ګناه د هغه ګناهګار د ګناه د وجې نه بند دی هغه تاریخ ژوندی دی موسی علیه السلام اعلان کوي ای زما د دې قوم نه تر څو چې هغه ګناهګار وتی نه الله فیصله دا ده الله به خپل د رحمت باران نه کوي موسی علیه السلام اعلان وکړو اوځئ زما د مجلس نه هغه ګناهګار اوځئ مشهوره واقعه ده لیکن د دې وخت مناسبت سره ما ضروري ګڼله او تاسو وړاندې مې بیان کړه اوس موسی علیه السلام د اعلان نه بعد د مجلس نه یو قسم نه دی وتی الله رحمت باران شروع کړ موسی علیه السلام خفګان غونډه کې اظهار وکړ رب کریم ته په موقع باندې فرمایي رب کریمه زه د خلکو ته ملامت کړم زه د شرمنده سره مخامخ کړم یو قسم د مجلس نه دی وتی ما ستاسو د حکم مطابق اعلان کړی دی لیکن الله تا د رحمت باران شروع کړ الله رب کریم ته فرمایي موسی علیه السلام زه رحمان او رحیم ذات یم زه کریم او مهربان ذات یم د کم کس د وجې نه چې ما خپل د رحمت باران بند کړی دی هغه کس چې کله تا اعلان وکړو ما ته متوجه شو رب کریمه نن په دنیا کې د شرمندګۍ سره مخامخ کېږم رب کریمه د دې ټولګي مخامخ ما د شرمندګۍ او د ذلت د رسوایي نه وساته رب کریم اوسه پورې مې ګناه کوله تا په ما پردې اچولې وې رب کریم نن مې د دې خلکو مخکې د شرمندګۍ د رسوایي نه وساته مال د موسی علیه السلام امتي چې کله د خلکو مخکې د شرمندګۍ د وجې نه رب کریم ته توبه وایستله رب کریم دومره مهربان ذات دی رب کریم موسی علیه السلام ته فرمایي د چا د وجې نه چې مې خپل رحمت باران بند کړی هم د هغه د برکت د وجې نه مې در باندې د رحمت باران شروع کړه هم د هغه د توبې د برکت د وجې نه مې نن د رحمت باران شروع کړه که په ما اعتراض کې چې ستا دعاګانې م الله نه قبلوي تم په دې دومره ګناهونو کې مبتلا یې بېشکه زه ګناهګار یم بېشکه زه خطاکار یم بېشکه زه چې کوم دی ریاکار یم لیکن امت اجتماعي طور سره بې حیایي دومره حد ته رسېدلې مالکه قوم شعیب الله په یو ګناه راونیو الله تباه و برباد کړه قوم لوط الله په یو ګناه راونیو الله تباه و برباد کړه دغه شان قوم سبا قوم سمود قوم عاد دغه شان جمله قومونه چې د هغې تذکرې الله قرآن کې کړي دي یو ګناه الله ته ناخوښه شوه یو نافرماني الله ته ناخوښه شوه نن امت محمدیه علیه السلام د بېحیایۍ انتها ته ورسېدل د ګناه انتها ته ورسېدل د بېغیرتوب او د شرمندګۍ انتها ته ورسېدل هغه یو ګناه چې الله ته هغه ناخوښه وه الله په خپل قهر او عذاب هغه نازل کړه جمله طور سره ټول ګناهونه د هغه قومونو نن په دې قوم کې هغه شامل دي که شامل نه دي دا قوم اجتماعي طور سره په هغه ګناهونو کې هغه لګیا دي که نه لګیا تاسو نه تپوس کوم لګیا دي که نه دي لګیا عزتمند مسلمانانو الله رب کریم رحمت به زما ستا طرف ته متوجه کېږي حالا چې کله امت اجتماعي طور باندې الله جل جلاله ته متوجه شي اجتماعي طور باندې ځکه بې حیایي اجتماعي طور سره عام شوې ده زه اوس دلته ناستم د دې امت د دې علماو په ذهن کې هم دغه خبره دا یو طالب ګوټی راوستل غواړي دې ځای کې ناستم ما ته یو کس میسیج راولېږو شهزاد صاحب په هغه میسیج کې په صحابو پسې کنځلې وي ما سره په دې موبایل کې موجود دي شکل یې د یو بې حیا ښځې ورکړی دی او نوم یې ورته حضرت عایشه لیکلی بې ادبي ما نن به کوله خبرې وکړم خواته ورسره یو سړي شکل ورکړی نوم یې ورسره حضرت ابوبکر صدیق لیکلی او ورسره دا لیکل کړي دي او شکل هم داسې جوړ کړی چې العیاذ بالله نقل کفر نه باشد زما سره اوس یو څو منټه مخکې دا ما ته راولېږل چې قاري صاحب د امت څه حال دی د هغه شکل یې داسې جوړ کړی چې د هغه سړي شهوت راچوت شوی د حضرت عایشې شکل یې ورکړی وي دې ته یې راچوت شوی دا دی په غوږ کې ودیو مړه
شکل ورکړی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ. العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. او لیکلی وته د ګانډو کړي. مخکې به د علماو بیانات کول ویل ستاسو به ټوپک یو زمونږ به سینۍ قسم بالله چې سرمنده نه وباسم یا مې ولو یا دې ولم. دا خو د انسانیت هم بهر خبرې دي. داسې بلا صحابه او کلو خبرې به وکړو چې زما د ابوبکر صدیق عفت او عزت پکې نه وي زه په داسې ملک باندې امتیاز هم نه کوم. بېشکه چې زما د ام المؤمنین چې زما قرآن کې د رب فیصله ده وازواجه امهاتهم زما قرآن کې زما رب فیصله کړې ده دا بی بی عایشه ستاسو مور ده. وایه زمونږ او ستاسو ټولو مور ده که نه ده؟ وایه چغې سره ووایه کم از کم دومره غیرت خو که مسلمانه. نن چې زما مور پسې څوک کنځلو کی قسم بالله چې کور خرڅ کړم او ټوپک پې والم چې بدل تې والم. الو که نه الو الو که نه الو الو به که نه بلو الو به که نه بلو. قسم بالله الله قرآن کې وایي د عایشه هم ستاسو مور ده. حکومتي طور سره زما د حکومت په پیسو باندې د اسلام آباد په سرزمین باندې دغه بېغیرته مخلوق دغه د خنزیر نه بدترین مخلوق په امی عایشه صدیقه پسې کنځل وکړه که ویې نه کړه. وایه د زنا تهمتونه پې ولګول که ویې نه لګول. عمر فاروق صاحب پسې کنځل کوي که نه کوي؟ وایه اوچت اواز سره وایه کوي که نه کوي؟ حضرت ابوبکر صدیق پسې کنځل کوي که نه کوي؟ وایه اوچت وایه حضرت عثمان ذی النورین پسې کنځل کوي که نه کوي؟ هغه عثمان چې د هغه نه به د اسمان فرشتو هم حیا کوله دا دې بې حیا کې د هغه نه هم حیا نشته. وایه امیر معاویه پسې کنځل کوي که نه کوي؟ وایه ګستاخي کوي که نه کوي؟ حضرت ابو سفیان پسې کنځل کوي که نه کوي؟ وایه کوي که نه کوي؟ عزتمندو مسلمانانو امت دې ځای ته رسېدلی دی د دې خلکو مقابلې ته به وځو که نه به وځو؟ مقابلې ته به تیار یو که نه یو تیار انشاءالله؟ دویمه خبره ته کوم مسلمانانو که زما او ستا عمل مضبوط وي زما او ستا مسلمانی مضبوطه وي زما او ستا ایمان مضبوط وي عزتمند مسلمانانو تاریخ گواه دی شریعت گواه دی زما دا امت دا علماء کرام او مشران ناست دي. زه په ډېره پخه خبره کوم مکمل او د دلیل سره خبره کوم. کله چې مسلمان کې حیا وه کله چې مسلمان کې غیرت و چې کله مسلمان کې جذبه وه د مسلمان شپه ورځ به په منځ او په صلا او په تلاوت او د خدای په تابعدارۍ کې تېرېده. مال دغه مسلمان چې کله د بدر میدان ته ووتل چې دغه مسلمان کله د بدر په میدان کې خلکو وکتل مقابله کې دوی 314 کسان دي ویا اتورې تورې دي ورسره اسباب نشته د اسبابو کمې دی په مقابل کې د زرو نه زیات کافران دشمنان ولاړ دي. ځان سره ډول باجو والا راوستي ځان سره زنانه راوستي دي چې موږ به جنګ ګټو. لیکن دغه مسلمانانو کې حیا وه دغه مسلمانانو کې غیرت و دغه مسلمانانو کې جذبه وه دغه مسلمانانو کې مسلمانی وه. نوجوانان سرکش او نافرمانه نو بوډاګان زناکار او بدکاره نو. دغه مسلمانان په خپل ایمان کې مضبوط او طاقتور بغیر د اسبابونه بغیر د اسلحې نه بغیر د دنیایي اسبابونه بغیر د تورې او د ډال نه الله جل جلاله فتح ورکړې ده که نه ده ورکړې؟ وایه فتح یې ورکړې که نه ده ورکړې؟ زه مختصر الفاظو کې ویم نن مسلمان بې حیا شه د اجلاګانو مجلس هغه ډک دی زما د نوجوان د نسل نه هغه اجلاګانو مجلس ډک دی زما د سپین ږیرو مسلمانانو نه هغه د اجلاګانو مجلس آباد دی نه دعوت شته نه چټۍ شته نه چې کوم دی بل څه شته. نوجوانان روان دي چې کله مسلمان بې حیا شي مسلمان بې غیرته شي مسلمان اعمال پرېږدي نو بیا به د فلسطین په مسلمان او د فلسطین په مقدسه ځمکه باندې زما د امت نوجوانانې جینکۍ هغې د سر نه به لوپټې لرکېږي. د هغه نوجوانانو جینکو سره به هغه اسرائیل علیه
لعنت هغه خنزیران به ورسره زناکانې کوي. ما وکتل په خپلو سترګو باندې، ما په خپلو ګناهګارو غوږونو باندې د هغه جنکو هغه چغې واورېدې. امت د اتي په غوږ کېودلې، امت د ژړاګانو نه اوزګارېږي، امت د یوټیوب او د فیسبوک نه اوزګارېږي، امت د علماو د دشمنۍ نه اوزګارېږي، امت د قرآن او د حدیث د دشمنۍ نه اوزګارېږي. لنډه خبره ده مسلمانانو، یو ماشوم وفات کېږي، یو ماشوم په وینو کې سور دی، داسې ماشوم دی لکه زما مخې ته دا ګلالي ناستي. آخري خبره ته کوم، بیا به خبره خپله راغونډوم. ویډیو وایرل شوله په سوشل میډیا باندې، هغه ماشوم په عربۍ کې لګیا دی او د الله دربار کې مسلمانانو غیرت جنجوړ کې کہتا ہے، د مسلمانانو غیرت راچوتی. او دې ماشوم ته پته نه وه چې مسلمانان هغه پاسدین شو، هغه مسلمانان د قبرونو لاندې پراته دي. چې کله هغه یو شکایت راغی نو حجاج ابن یوسف محمد ابن قاسم ولېږه د خپل هغه یو قیدي تپوس یې وکړ. نو هغه ماشوم بچی وایي زه به د الله په دربار کې دا فیصله دایر کوم، دا کیس به دایر کوم چې په موږ دومره ظلمونه کېدل او مسلمانانو ته اسلامي حکمرانان د خپلو فحاشۍ نه اوزګارېږي، د خپل بېغیرتوب نه اوزګارېږي. نو ما دا خبره کوله چې نن به امت اجتماعي طور سره په هغو اعمالو باندې راځي، کوم اعمالو باندې چې هغه غیرتمن خلک وو چې چاته صحابه کرام وایي، نو اجتماعي طور سره به د الله رحمتونه او برکتونه نازلېږي. نو راځو به که نه به راځو انشاءالله، راځو به که نه به راځو انشاءالله. د نن نه بعد هر هغه بد عمل چې په هغې باندې زما الله خفه کېږي ابه نه کوئ انشاءالله. ما پرون یو ځای کې خبره کوله، مالې د غم او په خوشحالۍ کې په کور باندې غمي، خو هغه په داسې رسومات او بدعاتو کې اخته وي چې موږ له بیا چل نه راځي. که دې ته اوس دا مسله بیانو نو دا خو ځان له په غم ککړ دی، حالن کې هغه سراسر د شریعت نه خلاف وي. نو آخري خلاصه ته دا ذکر کوم، خپلو علماو سره به ودرېږو که نه به ودرېږو انشاءالله. چې څوک وایي موږ به خپلو علماو سره ولاړ یو، په خپل ځای باندې ودرېږئ د الله د رضا دپاره. که هره خوشحالي وي که هر خفګان وي، زه به د دې خپلو علماو سره ودرېږم. علما بیا د بیما پلګ ودرېږئ انشاءالله. د علماو نه زموږ دا امید دی، دا به موږ ضایع کوي نه، زموږ ایمان به نه ضایع کوي، زموږ اعمال به نه ضایع کوي انشاءالله. ټول به ولاړ یو که نه به یو ولاړ انشاءالله، ټول به ولاړ یو که نه به یو ولاړ انشاءالله. په دې کلي کې چې څه بې حیایي کار کېږي مخکې به موږ یو انشاءالله، ډز به په موږ کېږي انشاءالله، پیسې به هم ستا نه موږ زیاتې لګو انشاءالله. او که موقع راتله ډز به کوو موږ انشاءالله. موږ داسې نه یو کمزوري نه یو، موږ هغه پخواني مولیان نه یو او نه هغه یو چې په موږ د حالات راشي او موږ به ورته ټینګ یو. د خپل چې څوک سپېړه راکوي سپېړه به ورکوو انشاءالله. موږ به مخ یو، تاسو به راپسې انشاءالله. کوو به که نه به کوو انشاءالله. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.